د افغانستان په اړه لومړی غږیږم. هر څه په طبیعت روان دي او زه ډیر زیات خوشحاله یم ځکه زموږ د دفاع وزیر لاړو روسیې ته او په روسیې کې په مسکو کې په یوې امنیتي غونډه کې ګډون وکړ. اوس د کولی شو د دې غونډې نه وروسته همداسې بس راخوشي شي پرته د دې نه چې کومه لاسته راوړنه ولري، اماده کولی شو چې د یوې لاسته راوړنې سره راشي. نو دې سړي ته د خدای خیر ورکړي. یوه ستره لاسته راوړنه یې لرله، په مسکو کې د روسیې سره یو امنیتي تړون لاسلیک کړ. او کله چې زموږ د ځوان مال ورته ووایم، زه مال هغه چاته وایم چې ښایسته یي، چې اوس زموږ دفاع وزیر په غوسه نشي چې ما ته د مال ویلي. سو زموږ دا ځوان د دفاع وزیر یا زموږ دا ځوان ښایسته مال دا راښکته شو او څنګه چې د افغانستان میدان هوایي یا هوایي ډګر ته راښکته شو، ویې ویلې چې ډیر زر به داسې وخت راشي چې نور به زموږ ګاونډی ونشي کولی په موږ باندې هوایي بمبارۍ وکړي. او د ده دا خبره په غیر مستقیم شکل موږ ته یو پیام راکوي چې په روسیه کې داسې یو تړون لاسلیک شوی دی چې مونږ به د پاکستان د مرتد فوج د هوایي وړندو بمباریو نه ساتي. او دا پیام ولې د خوشحالۍ پیام دی؟ ځکه د کله نه چې زموږ د پاکستان سره جګړه روانه ده، د 200 نه ډیر نفر مونږ شهیدان لرو، د 600 نفرو نه ډیر مونږ زخمیان لرو، او 600 دا عادات دي. او په عین حالت کې د 20,000 نه ډیر خلک مونږ بې ځایه شوي لرو چې کورونه یې پریښي د دې جګړو له امله، په ځانګړي ډول په خوست ولایت کې، په ځانګړي ډول په کونړ کې، په ننګرهار کې او په ټولو سرحدي سیمو کې، کوم چې د دوی په شهداو باندې مونږ دردمن یو، کوم چې د دوی د زخمیانو سره مونږ غم شریکي کوو او د دوی د کورونو د بې ځایه کېدو له امله مونږ پریشانه یو، ځکه مونږ افغانان سره ورونه یو او که مو یو کور د لاسه ورکوي په دې معنا ده چې لکه مونږ چې بې کوره شوي وو. نو دا یو ښه خبر و. د روسیې سفر مونږ ته یوه ښه لاسته راوړنه وه او د دې د خاطره باید مننه وکړو، ځکه مونږ معمولا منفي مسایل رااخلو، اما کله چې یو مثبت کار کیږي بیا په هغې باندې وړاندې کیږو او دا ښه کار نه دی. او د روسیې سره د دې هوکړلیک د لاسلیک نه وروسته زه نه پوهېږم ولې حالات دفتن بدل شو. د هغې نه وروسته د اروپا د بهرنیو چارو د پالیسۍ رئیسه، کوم چې ښایسته مال دی، هغه هم ډېره ښه ښځه ده. ولې ما ته ښایسته ښکاري؟ ځکه پاکستان ته یې اخطار ورکړی، یعنې کیدای شي ښایسته نه وي اما مال دی. سو په ایکس پاڼه باندې ما انځورونه ولیده، ویډیو مې ولیدله. نو هغه لاړه پاکستان ته، د بابوجي سره یې ناسته لرله نن، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته یې مستقیم په واضح شکل باندې وویلې چې نور د افغانستان سره خبرې ته د توپک په زور نشي حلوی، بلکې دا باید د سولې او د خبرو په اساس حل کړي. دا د اروپا دریځ دی، یعنی ټوله اروپا د پاکستان نه غواړي چې نور به افغانستان کې بمباري نه کوي، نور به په افغانستان باندې تیری نه کوي، بلکې که افغانستان سره کومه ستونزه لري دا ستونزه دی د خبرو د لارې حل کړي، کوم چې دا هم موږ ته ښه خبر دی. کاکا مودي ته د خدای خیر ورکړي. صحیح ده چې غواګانو ته عبادت کوي، صحیح ده چې مار ته چې دی ما وایي، اما ښه سړی دی. ولې ښه سړی دی؟ ځکه د سازمان ملل کې زموږ غږ اوچت که. پاکستان چې کله لاړو سازمان ملل یا ملګرو ملتونو کې د موږ نه شکایت وکړه او ویې ویلې چې د دوی په هیواد کې سخت دریځه ډلې تربیه کیږي، نو هندوستان ورته ویلې چې موږ د هغه وخت خبره منو چې ته موږ ته ثبوت راکړې، او د دوی سره هیڅ ډول ثبوت نه و. نو اوس نړیوال سازمان هم پاکستان ته وایي چې که چېرته ته په افغانستان باندې تورونه لګوي، یوازې په تورونو ستا کار نه کیږي، ځکه هلته هندوستان د مخالف دی او هغه وایي چې ثبوت دې دا سړی راوړي، او پرته د شکه د مونږ بیچارهګانو چاته ضرر نه رسیږي. نو د پاکستان بابوجي به داسې څه ثبوت په مونږ پیدا کړي؟ مونږ بیچارهګانو څه کړي؟ مطلب که کوم چاته پناه ورکوو، داسې پټه پناه ورکوو چې ولاکه څوک دې خبر شي پرته د خدای، نو ته فکر کوي بابوجي به ثبوت پیدا کړي؟ هغه به په افغانستان کې، ته فکر کوي د بابوجي کوم جاسوس به دا جرأت وکړي چې افغانستان ته رادننه شي؟ نو که مونږ کې لږ څه فساد یم، بابوجي په اړه ثبوت نشي پیدا کوی، او دا ښه خبره ده. نو سازمان ملل هم پاکستان پړ کړ، اروپا هم پاکستان پړ کړ، روسیې هم د موږ سره ملګرتیا شروع کړه، امنیتي تړون مو امضا کړ. او د نن ورځې ښه خبر دا دی چې د چین یو ځانګړی استازی پاکستان ته لاړ او هلته پاکستان ته ویلي چې د افغانستان سره خبرې نور د توپک په زور باید حل نشي. پس موږ روسیه لرو چې پاکستان ته وایي چې نور به افغانستان سره د جنګ له لارې مخ ته نه ځي،
مونږ اروپا لرو چې پاکستان ته وایي چې نور به د افغانستان سره د جنگ د لارې مخته نه ځي. مونږ سازمان ملل یا ملل متحد لرو چې پاکستان ته وایي چې نور به افغانستان سره د جنگ د لارې مخته نه ځي. مونږ چین لرو چې پاکستان ته وایي چې نور به د افغانستان سره د جنگ د لارې مخته نه ځي. یو ایران پاتې کیږي. ایران خاصه نه مخته دی د عربانو سره، د کاکا ټرمپ سره. ټرمپ ته به کاکا نه وایي، لرې که یوازې به ټرمپ ورته ووایي چې سرخب چیرته کاکا کیږي. سو په هر حال هغه خواستن هم اخته دی هلته، او پاکستان هم چې دی ځینې تیاري جنګي لیږلي، ځینې عسکران یې لیږلي عربستان ته، ځکه عربستان سره یې هوکړه لیک کړی دی. نو امکانات د دې شته دی چې ایران هم د مونږ نه ملاتړ وکړي، ځکه د مونږ اړیکې د ایران سره ښې دي. مونږ په ایران باندې چې د تجارتي دروازې نه دي بندي کړي په داسې حالت کې چې په جنګ کې دی. ولې څو مهمې خبرې دي په اوسني شرایطو کې چې سازمان ملل د مونږ نه دفاع کوي، اروپا د مونږ نه دفاع کوي، روسیه د مونږ نه دفاع کوي، چین د مونږ نه دفاع کوي. بهتره د زمونږ حکومت ته چې لام فشار راولي په اروپا باندې تر څو مونږ په رسمیت وپېژني. او چینایانو ته دې ووایي چونګ پونګ پانګ، زه نه پوهېږم چې ما څه شی ویلی، اما کیدای شي معنی یې داسې وي چې ولې مو په رسمیت نه پېژني. اوس ونه وایي چې دې معنا دا ده چې ولې وروتې. سو چونګ پونګ پانګ ولې مو په رسمیت نه پېژني. او کیدای شي د شي لالا یو پیره چې د موډ برابر شي او وایي چې زه مو په رسمیت پېژنم. او که چېرته شي جینګ پینګ مونږ په رسمیت وپېژني، کیدای شي مودي مونږ په رسمیت وپېژني. که مو مودي په رسمیت وپېژني، کیدای شي ایران مو په رسمیت وپېژني. نو زه مننه کوم د ټولو هغه مشرانو نه چې د اروپا سره یې ښه سیاست مخته وړی. مننه کوم د ټولو هغه مشرانو نه چې په روسیه کې ښې لاسته راوړنې لرلي. مننه کوم د هغوی نه چې په ملل متحد کې دوامداره زموږ غږ پورته کړی. او مننه کوم د تاسو مجردانو نه چې هیڅ مو نه دي کړي او ټوله ورځ خبرونه اورئ. سو مونږ ته هم پکار ده چې لږ څه متحدانه کار وکړو. مونږ ته هم پکار ده چې دننه په افغانستان کې یو بل ته د کار زمینه مساعده کړو. مثلا که ته 15,000 روپۍ ګټې، ورکه یو مجرد ته هم کار چې یو 15,000 وګټي. صحیح ده. غږ مې په هغه تجارانو دی چې دننه په افغانستان کې دي چې ښایسته تجارتونه یې مخته ځي، چې لا کومک وکړي بېوسه او بېوزلو خلکو سره. او په یو برخه کې باید زه مننه وکړم. بله ورځ ما اړیکې نیولې وې دننه په افغانستان کې د ځینو تجارانو سره چې زما ملګري دي. ما ورته ویلې چې څنګه چل دی، وروتی شئ که نه؟ ویې ویلې بس سبحان الله، یو دغه وایي دا ملا صاحبان یوازیني چاته چې ډېر احترام کوي تجاران دي. او وایي چې تجاران د مونږ د دولت او د مونږ د هیواد ملي سرمایه ده. نو وایي ځینې خلک چې پکې مطلب په حکومت کې فاسد دي، تجاران په عذابوي، بیا هغو تبدیلوي د یو ځینې بل ځي ته لیږي. او دا ډېره ښه خبره ده، ځکه که تاسو تجارانو ته د امنیت احساس ورکوئ، که چېرته تاسو تجارانو ته کارونه را اسانه کوي، دو به دننه په افغانستان کې بهتره سرمایه ګذاري وشي کولی، او دو به غریبانو ته د کار زمینه مساعده کړي. نو په بهرنۍ برخه کې خبرې ډېرې ښې روانې دي. الله تعالی دې پکې برکت واچوي. الله تعالی دې داسې نه کوي چې دا مسایل بیا را سرچپه شي، بیا د اروپا اتحادیه د موږ نه په تنګ شي، یا روسیه یا هم چین. ولې دې کار ته باید دوام ورکول شي. دننه په افغانستان کې د عامو خلکو دپاره یوازینی شی چې زه ویلی شم هغه د کاري فرصتونو د لټولو خبره ده. که چېرته تاسو ته په اوسني شرایطو کې کار نه پیدا کېږي، په خپله کار پیدا کوئ. دا ډېره زیاته مهمه ده. څه شی وکئ زه خپله هم نه پوهېږم، ځکه زه اوس دننه په افغانستان کې نه یم چې تاسو ته سمه مشوره درکړی شم چې څه شی وکئ. اما دومره درته ویلی شم چې اکثره ملګري زه ګورم چې د خیاطۍ دوکان جوړوي، اکثره ملګري زه ګورم چې عطر فروشي جوړوي، اکثره ملګري زه ګورم چې لباس فروشي جوړوي. دا موږ ته ګټه نه کوي. ډېر فوکس په دې وکئ چې تولیدي کاروبار شروع کړئ. مثلا که ته په کندهار کې او هلته د انارو باغ لرې، کوشش وکړه چې دغه انار دې راولېږي امریکا ته. دلته یې ماته راولېږه، زه به یې په فرنګیانو باندې خرڅ کړم. که د انار من په 100 افغانۍ کېږي، زه به یې په دو باندې په 80 ډالرو خرڅ کړم. نو موږ ته یو کار په کار دی، هغه افغانانو ته چې عام خلک یو، ځکه زه خو سیاسي بحث مې وکړه، تاسو ډېره ستره ډله د افغانانو لرئ چې په خارج کې ده، لکه صبرځان در باندې خوشي کړم، لکه زما غوندې خلک په خارج کې چې دي مزې یې چې کړي. سو موږ په خارج کې یو، تاسو دننه په افغانستان کې یاست. وګورئ چې څنګه تاسو د موږ سره اړیکې نیولی شئ. وګورئ چې تاسو څنګه موږ سره وصلېدی شئ او موږ د یو بل سره څنګه کاروبار کوی شو. مثلا مثال در کوم، فرض وکئ زه ستا د کاکا زوی یم او ته ماته زنګ وایې چې بلې شکیب څنګه چل دی، ډالر ګټې یو څه خو راولېږه.
اوس که زه دا ډالر در ولېږم او ته یې په خپلې ببۍ وخورې، ببۍ ځینې خلک نیا ته وایي، ځینې خلک ګېډې ته وایي، زه یې خېټې ته وایم. مطلب ببۍ کله چې وایم چې پیسې په ببۍ وخوري، هدف مې دا نه دی چې پیسې په نیا وخوري، بلکې هدف مې دا دی چې که زه ډالر در ولېږم او ته یې په ګېډه وخوري، د دې ګټه څه شوه؟ پس زه درته وایم چې سړیه 1000 ډالر به در ولېږم، اما څنګه دی چې په دې 1000 ډالرو باندې یو غوا واخلي، لکه جنرال موبین چې اخیستې وه. اوس د تا دا غوا دی چې واخیسته، غوا یې مه اخله، غوا واخله، یو مجرد غوایه ورته پیدا کړه، دواړه به سره یو ځای شي. چې سره یو ځای شو، یو کوچولو غواګکه به د غوا بچی به رامنځته شي، نو اوس ته د 2 غواګانو خاوند شوې. بیا لاړه شه غوا دې بوزه بل مجرد ته، بل بچی به پیدا کړي، نو ته د 3 غواګانو صاحب شوې. موخه مې څه ده د دې مثال نه؟ تاسو که چېرته دننه په افغانستان کې یاست، حتمن یو ملګری لرئ چې په خارج کې دی. اوس که په چاپلوسۍ، اوس که په زارۍ، اوس که په منتي، اوس که په زوري، د ده سره ځان وصل کوي او کومک او همکاري وکړي. شاید هغه په خارج کې پیسې ولري، ته دلته پې کار وشي کولی. شاید ته دلته پیسې ولري، هغه په خارج کې کار وشي کولی. که چیرته تاسو د هغه افغانانو نه چې په خارج کې دي لرې اوسئ، یا هغو سره ګوندي وپالئ، یا یوازې پیسو ته په تمه اوسئ چې راشي او تاسو یې وخورئ، د هغو بیچارهګانو ژوند به هم خرابوي، د تاسو ژوند به هم خرابوي. پس یو ښه مثال زه تاسو ته د ترکیې درکوی شم، یو ښه مثال زه تاسو ته د ایران درکوی شم. د ترکیې او د ایران حکومت هغه وګړو ته خپل چې په خارج کې دي پیسې لیږي، حکومت یې پیسې لیږي. د ایران حکومت، فرض وکړه زه ایرانی یم، په کاناډا کې اوسېږم، د ایران حکومت ما ته وایي چې 1,00,000 ډالر در لیږم، ته په امریکا کې ځان ته موټر شویي جوړه کړه. د دې موټر شویۍ نه که ته 1000 ګټې، 800 یې موږ ته رالیږه، 200 یې د تا. په اوسني حالت کې زموږ اوسنی حکومت باید دا کار وکړي. اوسنی حکومت کولی شي ما ته زنګ ووایي چې سړیه ټرمپ موږ ته یو 3 خلطې چې په هغه اولو وختو کې رالیږلې وي د ډالرو، زه ورته وایم هو، هغه موږ سره شته دی، که یې در ولیږو په امریکا کې څه شی پرې کوی شي؟ زه به ورته وایم چې ولا ملا یعقوب صاحب که د 1,00,000 ډالر راولېږل، زه به دلته امریکا کې ورباندې موټر شوي جوړه کړم. دا به راته وایي چې 100 روپۍ پکې ګټی شي، زه وایم چې شاید په میاشت کې پکې 10,000 وګټم. دا به وایي چې بالکل صحیح ده سړیه، 2,000 ډالر یې د تا، 8,000 بېرته ملت ته رالیږه. سو د حکومت پیسې صحیح ده چې موږ په رسمیت نه پیژني څوک، اما د حکومت پیسې ما ته رالیږل کېږي، زه یې دلته په دې هېواد کې بندوم، دلته د فرنګیانو نه پې ګټه کوم، بېرته یې لیږم د افغانستان عام ولس ته. سو تاسو باید کنیکشن سره ډېر کوئ، تاسو باید یووالی سره ډېر کوئ، تاسو باید اتفاق سره ډېر کوئ. زه پوهېږم چې د مجردانو د هغه خلکو سره جوړه نه راځي کوم چې ښځې لري، اما څه وکړو؟ زه پوهېږم چې نه یې شو زغملی، زه پوهېږم چې مړه مونږ نه نه کېږي، زغمل سخت دي چې هغه د ښځه ولري او ته د مجرد اوسې او دواړه د شریک اوسئ، او ته ورته چې حسابي به څنګه کړو، او هغه وایي ته صبر وکړه چې د مال زنګ مې راغی، هلو درغلم جاني، او ته ناست اوسې ګورې مال ته جاړې او هغه لاړې خپلې ښځې سره. بنان دا درد لري، اما دا باید تحمل کړو. د افغانستان دپاره یې باید تحمل کړو، د خپلې کورنۍ دپاره یې باید تحمل کړو. پس که تربوري کوئ، پس که یو بلو کې سره دښمني لرئ، که یو بلو کې سره سیالي لرئ، دا هر څه د منځه یوسئ، ځکه په اوسني شرایطو کې مونږ یوازې سولې ته او یووالي ته ضرورت لرو. د همدې د خاطره زه په ځینو ملا صاحبانو باندې په غوسه کېږم چې په داسې شرایطو کې تاسو دننه زما په وطن کې چې زه په زرګونه نور مشکلات لرم، ما ته چې دی مذهبي جګړې مه رامنځته کوئ. دننه په افغانستان کې شیعه او سني یو بل سره په جنګ مه اچئ. که مو په یاد چې موږ افغانانو 80 کاله یو بل سره وژلي، کله مو د قوم په نوم سره وژلي، مثلا کاکا دوستم به یو طرف ته مست و، کاکا ګلبدین به بل طرف ته مست و. د کاکا ګلبدین و یو رقم راکټ و چې راخوشي به یې کوي، هغه به شي وکول، د ده راکټ کې به یې څوک هم نه مړه کېده، حداقل خو یې راکټ خو مثلا ګلبدین صاحب به چې راکټ راخوشي کوي، مخکې د دې چې په ځمکه به ولګېږي د هغې غږ به راغی، شیو به شو، ټول خلک به وتښتېد، هغه بې ځایه ولګېده. سو عرض دا کوم چې مونږ 80 کاله کله چې تاسو د افغانستان تاریخ ولولئ، مونږ یو بلو کې سره خوړلي، د همدې د خاطره تباه و برباد یو. پس په اوسني شرایطو کې مونږ اتفاق ته ضرورت لرو، په اوسني شرایطو کې مونږ یووالي ته ضرورت لرو تر څو د افغانستان حالت بهتره کړو. که زه په خارج کې یم، که تاسو دننه په وطن کې، او ولې مونږ یووالي ته ضرورت لرو؟ ځکه دا یوازې د اوسني حکومت یا د جمهوریت یا د درې رنګې بیرغ
یا د ډاکټر صاحب نجیب خبره نه ده، دا د 45 میلیونه مظلومو افغانانو خبره ده چې په اوسني شرایطو کې ټول تشویش او اندېښنه دا ده چې څنګه سبا ته خپل اولاد ته 3 وخته رزق پیدا کړي. پس که ته په ګېډې باندې موړې، پس که تا ته ډالرې راځي، ته د هغه مظلوم بیچاره په اړه فکر وکړه چې 45 میلیونه دي او حیران پاتې دي چې سبا دپاره څنګه کار وکړي تر څو خپل اولاد او د خپل ماشوم ګېډه مړه کړي. هغه خلک چې خرمستي کوي، ډالرې ورته راځي، ګېډه مړه ده، ټامیان دي، شراب و کباب ورته ایښی او دوی غواړي دننه په افغانستان کې یوه جګړه رامنځته کړي، باید د دوی مخه ونیسئ. او د دوی مخه څوک نیوی شي؟ د ما او د تا غوندې یو عام انسان یې نیوی شي، د ما او د تا غوندې یو غریب سړی نیوی شي، د ما او د تا غوندې هغه انسان یې نیوی شي چې که جګړه کېږي موږ پکې سوځېږو. دا ټامیان چې په امریکا کې ناست دي، اوس به ما ته وایي چې ته چېرته ناست یې؟ خو ته په امریکا کې ناست یې. صحیح ده چې په امریکا کې ناست یم، د مجبورۍ نه ناست یم، راتښتېدلی یم، اوس دلته ډالر ګټم ځکه نه درځم. بهرحال مونږ چې دلته ناست یو د مړې خېټې پاړسي وایو او هلته یو بل جنګ ته زمینه مسیدوو، دا باید تاسو ونه غواړئ. دا باید مونږ هم ونه غواړو که اصیل خلک اوسو، که د خدای نه ویره ولرو، که پروژهیي غلامان نه اوسو. پس څومره چې کوی شئ سره اتفاق وکئ. د پاکستان په ضد جګړه مونږ ځکه ګټو چې مونږ ټول سره هم نظر یو. که ټامي دی، که لښتۍ ده، که د مذاهبو ټیکهدار دی، کله چې د پاکستان موضوع کیږي ټول سره متحد کیږو، نو رب هم د مونږ سره کیږي. ځکه رب وحدت خوښوي، رب یووالی خوښوي او مونږ هیڅوک کامل نه یو. که په افغانستان کې اوسنی حکومت دی پوره کامل نه دی چې زه وایم ملا بیخي ټیټ دی، نه، مشکلات لري. که زه یم نو زه چېرته سم سړی یم، خو زه مشکلات لرم. پس که ملا زما مشکلات قبلوي، زه باید د ملا مشکلات قبول کم. او په دې شکل باید مونږ خپل وحدت حفظ وساتو. پس انشاءالله خبرې ښې روانې دي، معاملې صحیح روانې دي زما په نظر، او الله تعالی دې وکړي چې په صحیح شکل مخته لاړې شي. خدای پاک دې د تاسو وضعیت لا سره بهتره کړي د ما سره. الله تعالی دې مجردانو ته وعدونه ور په برخه کړي، الله تعالی دې غریبانو ته پیسې ډېرې ورکړي، الله تعالی دې زموږ میندو پلرونو ته عزت ور په برخه کړي، او الله تعالی دې زموږ ترمنځ منافقین له منځه یوسي. د دې منافقینو د لاسه بیخي ورځ نه لرو. زه لاړ شم سهار نه تر ماښامه پورې غریبي وکم، وضعیت مې خراب، ستړی ستومانه راشم، دلته ګورم په ټیک ټاک کې د ټیک ټاک خریمو شروع کړي، هلته ګورم په ټیک ټاک کې د ټیک ټاک د مذاهبو دکاندارانو شروع کړې ده. باید افغانان په ارامه پرېښودل شي، او تاسو هغه وخت په ارامه پرېښودل کېږئ چې مونږ په خپلو کې سره جوړ اوسو. معمولا هغه خلک چې فاسقین دي مونږ سره جدا کوي، مونږ په ډلو ویشي. پس تاسو خپل وحدت حفظ وساتئ. 45 میلیونه یاست، ستاسو زور د خدای زور دی، ځکه د ملت زور د خدای زور دی. سره با اتفاقه شئ، لاس په لاس ورکئ، دا وطن آباد کئ. هغه خلک چې وایي چې دا وطن نه جوړیږي، هغوی د دې وطن دښمنان دي. یو شی زه درته وایم، پردی کټ تر نیمو شپو دی. زما وطن باید جوړ شي، ځکه زما اډوکې به زما په وطن کې خاورې کیږي. او زه تاسو ته وصیت کوم که چېرته زه خدای ناخسته په خارج کې مړ کیږم، مجردانو پام چې بېغیرتي ونه کوي چې اوس به زه د شکیب په جنازې پیسې ورکوم، ولې ځان ته مال نه کوم، مال به خدای وروسته هم درکړي چې مړی مې په خارج کې پرېنږدي. ځکه زما اډوکې د افغانستان دي، زما اډوکې باید په افغانستان کې خاورې شي. پس مونږ پردي کټونو د خاطره خپل کټ ته اور نشو اچوی. زمونږ وطن که یې جوړېدل ناممکنه می جوړوو به یې. که زمونږ وطن د دې نړۍ په سر جهنم هم وي، مونږ به یې په جنت بدلوو، ځکه مونږ بله لار نه لرو. یا به مو وطن جوړیږي یا به مونږ هلاکیږو، بله لار نشته. که تاسو فکر کوئ چې خپل وطن سره خپلې خاورې سره خیانت وکئ، پیسې وګټئ او راشئ خارج ته او خارج کې به ارامه ژوند ولرئ، دا خوب او خیال دی. ځکه کومه آرامي چې تا ته وطن درکوي، هغه آرامي تا ته چې دی برج خلیفه نشي درکوی، یا خلیفه نه یادوم، برج خلیفه یادوم. هغه آرامي تا ته په فرانسه کې نه میلاویږي، هغه آرامي تا ته په امریکا کې نه درکول کیږي. پس مونږ وطن جوړوو او زمونږ وطن به جوړیږي، زمونږ ملت به تر آخره پورې ذلیله نه وي. او اوس هم شکر د خدای د ذلیله نه یو، ایمان لرو، غرور لرو، تقوا لرو. خدای پاک ښکلی وطن راکړی
او د پښو لاندې مو خزانې دي مجردانو خبر نه یې که دا سوله تاسو حفظ وساتله د لسو کالو دپاره او نورو هیوادونو زړه ښه که چې زمونږ په وطن کې پټ معدنیات راته راوباسي هر مجرد ته 3-4 وادونه کیږي 3-4 په نوبت کې به بیا ولاړ اوسئ او وادونه به مادي خلکو سره نه کوئ ابودبي کې د کوم شیخ لور سره کوی شئ په امریکا کې یو ښایسته امریکایي مال مسلمانه کوی شئ واده ورسره کوی شئ ځکه فوق العاده لاندې مالونه شته هدف مې معدنیات دي اما زمونږ وطن کې څوک سوله نه غواړي څوک یې نه غواړي بابوجي نه غواړي د پاکستان مرتد فوج نه غواړي څو منافقین نه غواړي هغه چې ډالري پروژې دي پس تاسو باید پوه شئ چې که سوله مونږ ونه ساتو هیڅ شی حفظ نشو ساتلی پس دننه په وطن کې مونږ بله جګړه نه غواړو پرته د شکه مونږ د اوسني نظام سره ستونزه لرو زه د اوسني نظام سره ستونزه لرم په ځانګړي ډول د مکتبونو په برخه کې د مکتبونو برخه چې وایم ملایان بیا سره ټیټ کړي چې یاره سړي همدا یو شی دې ګیر کړی دې ته خو جواب نه لرو خو خدای دې غرق نه کړه چې جواب نه لري خلاص کړه که نه نو ولې دې کلک کلفور اچولی دی زه همدغه یو شی در یادوم خود به یې در یادوم اما زه نورې ستونزې هم ورسره لرم ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې اوسنی نظام باید ځوانانو ته کار پیدا کړي اکثریت خلک چې دی بیکاره دي د ډېری مالونو کوم چې ماموران دي معاشونه یې کم دي ځوانان یادوم نارینه مثلا د یو ښوونکي معاش 8000 روپۍ دی په هغې څه شی کېږي مثلا د یو عادي مامور معاش چې دی 8000 روپۍ دی په هغې څه شی کېږي اوس ماموران څنګه خوشحاله دي الله دې خیر درکړي موږ خو دې په یاد یو اما 8000 دی بس دی وضعیت خرابه دی صبر وکړه چې معدنیات راوباسو بیا یې ډېره واسې مثال مې ورکړ نو خبره دا ده چې معاشونه کم دي اوس دا یو بله ستونزه ده چې زه لرم مجردان اوس راته ټیغ ټیغ ګوري چې موږ د یاده وتو غریبي ده موږ ته هم څوک وادونه نه کوي مجردان ډېر دي باید که وظیفې وي که پیسې وي مجردانو به د ولورو پیسې ورکړې وي سو شرایط خرابه دي مشکلات شته دی موږ راضي نه یو اما که سوله نه وي دا به هم نه وي اوس ته 8000 روپۍ معاش اخلي که سوله نه وي جنګ شروع شي دا هم له منځه ځي ځکه فکر مه کوه چې دا به د جمهوریت دوره وي چې هلته به په هلمند کې ته زه شهیدان ورکوم او دلته به ته په هر کې ډالرې اخلي که دا ځل سوله له منځه لاړه په یو ځای کې به هم امن نه وي اکثرا هغه ټامیان چې وایي چې جمهوریت کې که جنګ و ډالرې وي خو دو ته وي مونږ ته خو نه وي ډېری خلک وایي په جمهوریت کې خو ډالرې وي صحیح ده ورور تا ته ډالرې وي اما په هلمند کې د خلکو ځوانان زامن شهیدانېده تا ته ډالرې وي په کندهار کې چې دی د خلکو کلاګانې ورته نسکورولې او ماشومان یې د کلاګانو لاندې کېدل صحیح ده تا ته په کابل کې شراب و مزې وي چړچې وي زړې موټرې وي غټ غټ دیوالونه و لوکس لوکس بنګلې وي اما په غزني کې اما په خوست کې په لوی پکتیا کې په پکتیکا کې هلته چې دی درون د ځوانانو غوښې په ونو باندې پاشلې پس موږ هسې یو څه نه غواړو چې یو طرف ته یو نفر ډالرو سره مزې وکړي بل طرف ته یو نفر هره ورځ خپل اولاد د لاسه ورکړي داسې یو شی نه غواړو پس ځکه وایم چې سوله باید حفظ وساتو سوله د موږ او تاسو دپاره مهمه ده د مجردانو دپاره مهمه ده ښه مجرده ته وایي چې زه ډالر غواړم او جنګ شروع شو فرض وکړه ډالر دې وګټله ما ډز په هوایي ډز کې مړ شوې بیا تا سره څوک واده کوي خو ختم شوې بیا به ته هغه ډالر څه کوي پس خیر دی که اوس مجرد یې حد اقل ژوندی خو یې هغه کاکا دې یاده ورته چې ولې بېغیرته دې یم خو ژوندی دې یم سو سوله مهمه ده په وطن کې دا نور مسایل چې کوم دي دا اختلافات دي دا حل کیدی شي په انسانیت هم حل کیدی شي مونږ چې کوم پلټفارم لرو دا اوس چې کومه کورنۍ لرو چې تاسو یاست او 1.1 میلیون رښتیا مبارک مو شه ما تاسو ته هېڅ مبارکي هم درنه کړه مونږ 1 میلیوني شو او دا ښه خبر دی پس زه 1 میلیون کورنۍ لرم دلته زما دا پلټفارم باید ستاسو غږ اوسي په ځانګړي ډول د مجردانو غږ دا کورنۍ مونږ لګیا کوشش کوو دوامداره ملا په مینه هم پویوو کله ملا ته په غوسه کیږو کله ملا سره شوخي هم کوو اما کوم مشکلات چې لرو هغه د ملا تر غوږه رسوو که نن ورته پام نشي سبا ته به ورته پام شي که سبا ورته پام نشو بل سبا ته به ورته پام شي اما که سوله نه وي هیڅ هم نشته پس سوله حفظ وساتئ او ولې زه نن راغلی یم په دې اړه غږېږم ځکه 4 کاله پوره شوه چې موږ سوله لرو په وطن کې نور زموږ بدرنګه دښمن د دې حالت نه په تنګ دی ځکه پوهېږي چې په افغانستان کې پراختیایي پروژې عملي کېږي
یو شی زه تاسو ته یو ساده مثال درته درکم د ډاکټر نجیب په وخت کې دننه په افغانستان کې ډیر لوکس کار روانو اما وضعیت دومره خرابه و چې خلک ګوپون ته ناست وو وضعیت دومره خرابه و چې خلک د ډوډۍ دپاره په لینو ودرېده ځکه خلکو ته ډوډۍ نه رسېده نو ټولو خلکو فکر کوو چې د ډاکټر نجیب په وخت کې افغانستان د بربادۍ په مخ روان دی هر هغه څوک چې د ډاکټر نجیب د دورې دی زه نه یم چې اوس فکرونه کوي چې دا بوډا دی ما یوازې تاریخ لوستی دی هغې وخت کې پوهېږي چې د ډاکټر نجیب د حکومت په ابتدا کې خلکو څومره سختې تېرې کړي ځکه سیستم نه و برابر حسابي نه وه شوې حالات سره نه و برابر اوس هم چې کوم مشکلات مونږ ګورو د دې د خاطر ګورو چې دفعتاً ناټو لاړ افغانستان ته میلیاردونه ډالر راغلي وه اوس نشته هر څه مونږ ته راپاتې دي دا لږ وخت نیسي تر څو مونږ بیرته په هوش راشو تر څو مونږ خپل حساب و کتاب باندې پوه شو تر څو مونږ پوه شو چې دننه په افغانستان کې په خپلو پښو څنګه ودرېږو امریکا خو ماته نه و راښودلی چې زه څنګه په خپلو پښو ودرېږم خو مفتې ډالرې وې تا ته هم در منډلې بل ته هم ور منډلې مونږ خو پکې تالې نه لرلې هماغه امریکایانو کې مونږ ډالري معاش نه لره په تلو کې راته 12,000 روپۍ راکولې بس نو مجردان یې مونږ یو وخت هم تالې ونه کړې خو که هغې وخت کې زه لږ زره غټ وم زه کوچنی وم ما به هم د امریکایانو سره ترجماني کوله بس په زرګونو ډالر به مې ګټل پاره چانس و چا چې ووهلې ویې وهلې چا چې ونه وهلې ترېنه پاتې شوې سو هغې وخت کې مونږ ته یوازې ډالرې راکولې فردي ډالرې اما اوس امریکایان نشته تا ته ډالر څوک درکوي پس زه داسې یو څه نه غواړم چې هغه د نورو خلکو خیرات وي د همدې د خاطره د جمهوریت یوه ستره برخه خلک په خیراته مخته شوي ولا بیا باید لاړ شو ټرمپ ته ووایو چې راشه افغانستان ته چې مونږ ته ډالرې راکړي وروره ولې خپله ډالرې نشي پیدا کوی وطن د معدنیات لري سرمایه لري زراعت لري مالداري لري یوازې تا ورته حساب و کتاب نه دی برابر کړی یوازې تا ورته سیستم نه دی برابر کړی او دا سیستم به څوک برابروي مجردان اوس به مجردان وایي چې زه یې ولې برابر کړم ته ښځه نه لري چا چې مزې کړي ښځه لري اولادونه لري هغو به شاید بیخي کار ونه کړي پس ما مخاطب ته یې سړیه مجردان باید پوه شي چې افغانستان کې مونږ باید تولیدي برنامه رامنځته کړو افغانستان کې باید مونږ داسې کار وکړو چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي نه دا چې د نورو خلکو په خیراتونو باندې آباد اوسو زه ځینې ملګري ګورم په ټیک ټاک کې خلکو ته ډوډۍ ویشي او پلین خلک ولاړي مجرد باید د هغې ډلې نه وي که ته راووځې د خلکو د موټر شیشې هم پاکې کې یو 10 روپۍ درکوي څو ته 2 ډوډۍ پې اخیستی شي نو د خلکو د موټر شیشې پاکول بهتره دی یا په یو لاین کې د 2 ډوډۍ دپاره درېدل پس د غلامۍ یا د خیرات خورۍ فکر باید د خپلو مغزونه وباسو حالت ښه دی ښه نه دی ودیوه مونږ پورې اړه لري مونږ یې باید په خپلو لاسو راسم کړو دا زما ټولې خبرې وې زه یو ځل بیا وایم خدای دې وکړي چې په چا باندې بده نه یې لګېدلي ځکه ظاهرا زه نه غواړم څوک ودردوم مونږ په کافي اندازه دردېدلي یو انشاءالله پوه شوي اوسئ چې هدف مې څه شی دی مونږ په بهرنۍ پالیسۍ کې ښه روان یو اما تاسو دننه په کورنۍ پالیسۍ کې هم سره ځواکمن شئ دا ډیره مهمه مسله ده او هیڅ ډول جګړې ته لبیک مه وایئ په هیڅ قیمت باندې ځکه تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په جګړې کې خیر نشته او هر هغه څوک چې زموږ وطن کې د جګړې لابیګري کوي دا انسان د پردیو دلال دی هغه که د ملا په جامه کې جګړې ته لمن وهي هغه که د ټامي په جامه کې جګړې ته لمن وهي هغه که د دیموکرات په جامه کې جګړې ته لمن وهي هغه که د جمهوریتي په جامه کې جګړې ته لمن وهي هغه که د امارتي په جامه کې جګړې ته لمن وهي هر هغه څوک چې زما په وطن کې بیا ځلي جګړه غواړي هغه د پردیو پروژه او د پردیو خلکو دلال دی دغې یوې مسلې ته باید ستاسو پام وسي نور مې په خپلو دعاګانو کې په یاد ساتئ الله تعالی دې تاسو همیشه با عزت او با ایمانه ولري خوشحاله اوسئ او زه کوشش کوم چې وخت نا وخت لایو راشم د تاسو خوږو سره حداقل مخامخ یو څو دقیقې وغږېږم ستاسو ښکلي کومنټونو ته مې پام دی کومنټونه مو لولم اما ډېره مینه مه راکوئ چې اوس به مې سبا ته سر غټ شوی دلته به مې په امریکا کې درته مخ تور کړی بیا به راباندې شرمېږئ بیا به وایي چې زه خو یې مینهوال نه وم ځکه دا د چا چې ډېر توصیف هم وکړي سړی خرابېږي بهرحال خوشحاله اوسئ آباده اوسئ ښه وخت ولرئ په ځان باندې پام کوئ او ډېر چرتونه مه وهئ یار ژوند تېرېږي
هر شي ته چرت مه وهئ. خدای پاک هر چاته رزق ورکوي، هیڅوک د لوږې نه دی مړ شوی. رب بهترین روزي رسانه دی. په رب ایمان وکئ، په رب باندې دې عقیده پخه که. داسې مه کوه چې شنه نسوار دې ورته اچولي او کور کې ناست شي، سبا ته به مې تور بانجان خرڅ شي که نه. مړه خدای دې غرق نه که خرڅېږي که نه خرڅېږي بلا ورپسې. که خرڅ شو پیسې به وګټې، غوښه به وخوري، که دې تور بانجان خرڅ نه شو بېرته راشه خپل ځان ته یې پاخه که. یار ژوند ډیر کلک مه نیسئ. څومره چې کلک ځان راونیسئ هغومره در باندې سختېږي. رب ډیر ستر ذات دی، د هغه په لویۍ باور ولرئ او د رب په ورکړه باور ولرئ. رب خیر الرازقین دی، بهترین د روزي ورکوونکو دی. پس که چیرته تاسو بهترین د روزي ورکوونکو ته ځان تسلیم کئ، هیڅکله به وږي پاتې نشئ او انشاءالله زموږ وطن به یو وخت راشي چې تر ټولو موړ وطن اوسي. اوس شاید زموږ په ژوندونې رانشي، یا ما کوم وادونه وکړه مجرد مړه نشو، زموږ اولادونه به ګوري چې زموږ وطن تر ټولو پیسه داره وطن دی. که مونږ یې ورته جوړ کړو، داسې نه شي چې مونږ وایو چې په ما یې څه، زه یوازې واده کوم خلاص. زموږ پلارونو همداسې ویلي چې نن مونږ سوځېږو. پس د مونږ یو هدف باید دا وي چې د خپل راتلونکي اولاد دپاره خپل وطن سنبال کړو، ځکه زما اولاد په خارج کې نشي تربیه کېدی. باور وکړه سبا ته به دې په وطن کې خیانت هم کړی، پیسې به دې وهلي، خارج ته به دې راغلی، د نر زوی نه به دې ښځه جوړه شوي او د ښځې لور نه به دې نرګتی جوړي. بیا به دې تندي ته ټک ورکوي چې اخ وطنه چټي مې در سره خیانت وکړه. او دلته همداسې شوي، لور نه چې دی نرګتی جوړ شوی او زوی نه چې دی ښځه جوړه شوې. سو بهتره ده په وطن مو کار وکړئ. ښه وخت، خدای په امان، الله مل.